په غور کې د اسلامي امارت او اسلامي دولت جنګیالیو ترمنځ خونړۍ شدیده جګړه رامنځته شوې او اسرائیل پر غزې مرګوني بریدونه کړي او لسګونه ولسي وګړي شهیدان کړي. درنو لیدونکو ستړي مشئ. لومړی دردونکی خبر. د غزې روغتیا وزارت مسؤلانو ویلي چې د غزې پر شمال د اسرائیلو په بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 78 کسان وژل شوي یا ورک دي او لږ تر لږه 40 نور ټپیان دي. رویټرز خبري رسنۍ د یکشنبې پر ورځ د اکتوبر پر 20 راپور ورکړی چې دا بریدونه بیګا شپه د غزې شمال په بیت لاهیه کې شوي دي. اسرائیلي پوځ ویلي چې د دغه برید په لټنه کوي. چارواکو ویلي چې په دې پیښه کې لسګونه نور ټپیان شوي او ګڼ کسان تر خاورو لاندې بند پاتې دي. په منځني ختیځ کې د سولې لپاره د ملګرو ملتونو استازي د دغه برید غندنه کړې ده. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو میاشتو کې د اسرائیلو په هوایي بمباریو کې لسګونه فلسطیني وګړي وژل شوي دي. دا برید د حماس د مشر یحیی سنوار له وژل کېدو 4 ورځې وروسته شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د یحیی سنوار له وژل کېدو وروسته ویلي چې په غزه کې د اوربند لپاره هیله ژوندۍ شوې ده. په غور کې د اسلامي امارت او اسلامي دولت ترمنځ نښته شوې. په غور کې ځایي سرچینې د اسلامي امارت او اسلامي دولت ترمنځ د نښتې خبر ورکړی دی. دا نښته د یونۍ یا یکشنبې پر ورځ د تلې پر 29 له غرمې وروسته د غور مرکز فیروزکو اړوند په نرکو او دره قهار کې شوې ده. سرچینو اشتسوب ورځپاڼې ته منلي چې دغه نښتې څو ګړۍ دوام کړی دی. تر اوسه د دغه نښتې له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه معلومات نشته او اسلامي امارت هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې شاوخوا 2 اونۍ وړاندې اسلامي دولت په دغه ولایت کې د اسلامي امارت 3 جنګیالیو د وژلو خبره کړې وه. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.